بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو بیا هم ښه راغلاست. زما د ننني لیکچر موضوع هغه میډیول 3 رایټینګ سلیکټ کویریز لومړی برخه یعنی لومړی لیسن د هغې موضوع ده رایټینګ سمپل سلیکټ سټیټمنټ. په دغه لیسن کې چې د موږ به د سلیکټ سټیټمنټ هغه سینټیکس یعنی ګرامر زده کړو، یعنی د هغې سټرکچر او فارمټ په هکله به زده کړه وکړو. دوستانو لکه څنګه چې هر ژبه چې د ګرامر لري همدا ډول د کمپیوټر ژبې ګرامر ته بیا سینټیکس وایي، یعنی هغه د لغتونو ترتیب ده، هغوی معنی باندې پوهیدل او په خپل ځای کې کارول ته سینټیکس وایي. دوستانو دغه لیسن objectives یعنی مقصدونه چې دي هغه موږ د سلیکټ سټیټمنټ برخې باندې ځان پوهول دي، یعنی هغوی زده کول دي، او په دوامه کې موږ د یو ټیبل پر وړاندې یو ساده سلیکټ سټیټمنټ لیکل دي او یا یې رن کول دي. او په دریم قدم کې موږ څنګه کولی شو چې د سلیکټ سټیټمنټ په مرسته موږ له تکراري ډیټا څخه مخنیوی وکړو. په څلورم قدم کې موږ به یو داسې کالمونه اضافه کړو په سلیکټ سټیټمنټ کې چې هغه د ریاضي عملیات یعنی جمع، منفي، ضرب او تقسیم کاروي او هغوی په مرسته نتیجه موږ ته راکوي، یعنی کالکولیټډ کالمز یا کمپیوټډ کالمز هم ورته وایي. هغه به موږ دوستانو د هغې لپاره زه ځم اسکویل سرور ته. اسکویل سرور کې دوستانو تاسو ګورئ چې دغه چې ده د سلیکټ سټیټمنټ ساده فرموله، تر ټولو ساده فرموله یې همدغه ده. دوستانو ګورئ چې دلته لومړی چې دا سلیکټ کیورډ زه لیکم، یعنی په لومړی سر کې چې دا د هغې سینټیکس ګرامر داسې وایي چې ته باید لومړی سلیکټ کیورډ ولیکې. سلیکټ کیورډ نه مطلب دلته دغه مطلب ده چې دغه سلیکټ لفظ چې ده دا په اسکویل سرور کې ډیفاین شوی ده او یو ځانګړې معنی لري او یو ځانګړي ځای کې استفاده باید ترې وشي تر څو هغه مطلب او مقصد چې موږ لرو هغه ترلاسه کړو. سلیکټ نه وروسته باید که چیرې دغه سلیکټ سټیټمنټ ته د یو ټیبل پر وړاندې رن کوي، په دوهم قدم کې باید هلته د کالمونو نومونه ذکر کړي. کله چې تاسو کالمونه ذکر کوئ، یو کالم د بل کالم نوم باید د کاما په واسطه د یو بل څخه جلا وي. په دریم قدم کې باید تاسو فرام کلاز ولیکئ. فرام کلاز چې ده دا هم د سلیکټ سټیټمنټ چې ده هغه برخه ده، دریمه برخه ده، ډیره مهمه برخه ده. د هغې فرام کلاس څخه وروسته تاسو باید ټیبل نوم ذکر کړئ چې کوم ټیبل پر وړاندې تاسو دغه سلیکټ سټیټمنټ رن کوئ یعنی ایگزیکیوټ کوئ، او په پای کې دغه سیمی کالن چې ده دغه باید ولیکئ د دې لپاره چې معلومه کړئ یا تاسو ته معلومه شي چې دغه سلیکټ سټیټمنټ چې ده ختمه شوه او پای همدلته ده. یعنی سیمی کالن آپشنل لکه تاسو وغواړئ لیکلی شئ او که ونه غواړئ نشئ مه یې لیکئ، خو کومه ستونزه نه پېښوي، خو دا به غوره وي چې ولیکل شي. دغه د اسکویل سټیټمنټ ساده فرموله ده. اسکویل سټیټمنټ چې ده په خپل ځان باندې هم ایگزیکیوټ کیږي، یعنی مهم نه ده چې دلته موږ ورته د کالمونو لیست او فرام کلاس هم ورکو، یعنی دغه برخه یې موږ ضروري نه ده چې دغه حتمي ده باید ولیکل شي. نه، سلیکټ سټیټمنټ یوازې پر ځان هم ایگزیکیوټ کیږي، رن کیږي. یعنی دلته زه ورته یم چې سلیکټ له ای ویریبل څخه ته ډیټا ماته سلیکټ کړه، یعنی ډېر ساده، خو بیا هم دغه کار کوي او رن کیږي او نتیجه موږ ته راکوي. دوستانو موږ ځو عملا دغه کار ګورو. زما یو ویریبل ډیکلیر کړی ده چې لس ویلیو مې ورته اساین کړې ده او هغه زه بیرته ایگزیکیوټ کوم. تاسو ګورئ چې سلیکټ سټیټمنټ ماته لس عدد چې ده بیرته راکړه، یعنی سلیکټ سټیټمنټ په خپل ځان هم کار کوي. دوستانو کله چې تاسو وغواړئ چې سلیکټ سټیټمنټ په مرسته د یو ټیبل څخه مختلف کالمونه راواخلئ، لکه دلته چې زما لاست نیم راخیستې ده، د هغې څخه وروسته ما کاما لیکلې ده، کاما څخه وروسته زه بیا بل کالم نوم یعنی فرست نیم ده، بیا کاما ده او بیا ټایټل په نوم یو کالم ده، هغې څخه فرام ده او فرام څخه وروسته امپلایز نوم ده. که دغه ستاسو هغه ساده فرمولې سره کمپیر کوئ نو تاسو به ډېر ورته والی دلته ستاسو ته احساس شي. یعنی لومړی دلته څه شی ده؟ فرام ده، دلته هم سلیکټ ده، دلته هم سلیکټ ده. بیا هغې څخه وروسته د کالم لیست کې زما د کالمونو لیست ده
او تاسو ته ما ویلي چې هر کالم لیست چې دا باید د کاما په واسطه د یو بل څخه جلا وي. بیا په دریم قدم کې فرام ده او څلورم قدم کې ټیبل نوم ده چې دلته زما سره ټیبل نوم چې دا اچ آر سکیما کې امپلایز په نوم ده. هغې څخه وروسته دا ګوما ځکه لیکلی چې دا یو بیچ د بل بیچ څخه جلا شي، یعنی دغه بیچ چې دا د دې کویری څخه جلا شي، یعنی بیچ شکل واخلي. که زه دا چیرې رن کوم دوستانو تاسو ووینئ چې زما ته نتیجه راکوي، یعنی زما ته ټول هغه کالمونو ډیټا راکوي د امپلایز ټیبل څخه چې ما ورته دلته لیکلي دي او غوره کړي دي. یعنې دغه درې کالمونه تاسو ګورئ چې لاست نیم ټوله ډیټا یې راواخیسته، فرست نیم ټوله ډیټا یې راواخیسته، ټایټل څخه هم ټوله ډیټا یې راواخیسته. دوستانو زه بیا هم ځم که زه غواړم چې ټول کالمونه راواخلم، هغې دپاره سټار څخه زه ګټه اخلم. یعنې سټار مطلب دغه ټول کالمونه تاسو ګورئ چې ټول کالمونه یې د امپلایز چې اچ آر کې دي هغه ټول کالمونه یې راواخیستل، یعنې ای ایم پی آی ډي څخه ونیسه تر ایم جي آر آی ډي پورې، ای ایم پی آی ډي او دغه ایم جي آر آی ډي. دوستانو که ستاسو وګورئ چې په ځینو ځایونو کې که زه دلته ستاسو متوجه شئ دلته د ټایټل کې سیلز مینیجر، سیلز مینیجر، ریپرزنټیټیو، سیلز ریپرزنټیټیو، دغه چې دا تکراري ده، یعنی سیلز ریپرزنټیټیو چې دا 15 ځل لیکل شوې ده او سیلز مینیجر چې دا 2 ځل، دغه ډیټا تکراري ده. زه نه غواړم چې دغه تکراري ډیټا دې راواخیستل شي. یعنی که ستاسو ووینئ دغه اکزیکیوټ کوئ دلته به تکراري ډیټا تاسو ته بیخي واضح معلوم شي. زه غواړم چې دغه تکراري ډیټا دې راوانخیستل شي، یوازې یو ځل دې ترې راواخیستل شي. هغې لپاره زه ډسټینکټ کیورډ چې د هغې څخه ګټه اخلم، هغې څخه وروسته زه بیا هغه کالم نوم ذکر کوم چې کوم زه غواړم هغه دې ډسټینکټ واوسیږي. زه دا غوره کوم، اکزیکیوټ ورته وایم. ستاسو به وګورئ چې دلته تکراري ډیټا څخه مخنیوی وشو، یوازې یو ځل یې ډیټا راواخیستله، تکراري ډیټا نه رااخلي. دوستانو د سلیکټ سټیټمنټ په منځ کې موږ کولی شو چې د ریاضي عملیات، هغه بنسټیز عملیات یعنی ضرب، جمع، تقسیم، منفي هم وکاروو او نتیجه یې موږ ته په لاس راشي. هغې دپاره دلته ستاسو ګورئ دوستانو چې د سیلز سکیما څخه آرډر ډیټیلز ټیبل څخه چې کوم یونټ پرایس کالم ده هغه زه کوانټیټي سره ضرب کوم او بیا ترې هغه غوره کوم. اکزیکیوټ زه ورته یم. ستاسو ګورئ دوستانو چې دا یونټ پرایس کوانټیټي خپلو کې سره ضرب کړه او د هر یو رو یا د هر یو ریکارډ چې ده ماته یې هغه ضرب ماته راکوي. همدا ډول تاسو کولی شئ چې په سلیکټ سټیټمنټ په دننه کې هغه فنکشنونه چې اس کیو ایل سرور د ځانه سره راوړي، یعنی ریډي میډ فنکشن دي یا بیلټ ان فنکشن دي، هغه هم وکاروئ او هغه څخه د خپلې خوښې ډیټا راواخلئ. دلته کال ستاسو ګورئ دوستانو چې د امپلایي ټیبل څخه هر امپلایز چې کله لومړی ځل هایر شوی ده، یعنی هغه زمونږ هایر کړی ده، هغه ډیټ اینډ ټایم دلته مونږ ورکړی ده، یعنی هغه چې په وظیفې باندې پیل کړی هغه تاریخ د وظیفې د دندې د پیل تاریخ، هغه څخه زه یوازې کال راخلم. دغه ایر چې دا یو داسې فنکشن ده چې د یو کالم یعنی ډیټ اینډ ټایم څخه یوازې کال راخلي. زه دغه غوره کوم او سلیکټ کوم. ستاسو ګورئ دوستانو چې د هایر ډیټ اینډ ټایم چې دا د هغې څخه یوازې کال راواخیسته. کال دلته تاسو ګورئ چې 2002 ده، دلته یې میاشت او ورځ نه ده راخیستې، نه چې دا ټایم راخیستې ده، یوازې کال یې راخیستې ده. دوستانو دغه اوس زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع، تر بل لیکچر پورې مو په لوی چیښتن سپارم. الله مو مال شه.